سلامونه، نیکې هیلې او درناوی مو ومنئ. ګرانو هیوادوالو، د خان شهید بابا د ژوند په هکله باندې ډیر څه په غږ کې موږ ریکارډ کول غواړو او دا لړۍ روانه ده. د خان شهید د ژوند ډیر اړخونه چې بیانېدل او دلته په غږ او په ریکارډ باندې راوستل پکار وي. نو که څه هم د خان شهید بابا ډیر اړخونه دي، موږ پر سیاسي ژوند باندې او سیاسي اړخ باندې داسې زغلنده نظر اچوو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، خان شهید بابا د سیاست په داسې حالاتو کې پیل کړی وو او دا یې ضرورت محسوس کړی وو، یعنی هغه دا اړتیا ولیدله زموږ په وطن کې د پیرنګیانو په خلاف باندې، په ضد باندې، د پیرنګي استعمار په ضد باندې د غازی امان الله خان دریمه جګړه روانه وه. خو د وطن د ازادۍ په ننګ باندې ځای په ځای داسې لښکرې وي، شخصیات وو چې هغو جنګونه کول، منظم سیاست نه و. نو خان شهید د غازی امان الله خان د تګ د هغه پسې د پیرنګیانو په د جاسوسانو د پیرانو په شکل کې، د ملایانو په شکل کې، د مذهب په اړخ کې یو لوی غورځنګ پیل کړی وو. هغه غورځنګ غازی امان الله خان ودې ته اړ کړلی چې هغه له وطن نه جلا وطنه شي. نو په دې لړ کې خان شهید ګوري او زلمی دی، د اتم ټولګي لوستونکی دی، د پیرنګیانو دا ظلمونه ویني، جبر، استحصال، دا استعماریت ویني. نو هغه ته دا احساس کیږي چې په وطن کې د څه کمی ده، هغه د یو منظم سیاسي تنظیم یا ګوند کمی ده. موږ به داسې کار کوو، له خپل ورور سره سلا کوي چې سیاست ته راوځو، د یو منظم سازمان یا تنظیم و خلکو ته ورکوو. نو بیا د خلافت مومنټ په شاوخوا وطن کې شروع دی. دی یو ورځ د ټولګي یا د ښوونځي خپل هغه لوستونکي ملګري را باسي او نعره بازي کوي د استعماریت خلاف، یعنی د پیرنګي استعمار خلاف، د هغو د جبر خلاف، هغو زموږ وطن نیولو خلاف، هغو غازی امان الله خان باچې ړنګولو خلاف. دی د هغه په خلاف باندې نارې کوي او د ازادۍ په هکله باندې د ناره اوچتوي. دا د خان شهید لومړی ګام په سیاست کې. بیا چې کله دی له 1925 کې اتم ټولګي څخه رسما د ښوونځي له درس څخه فارغیږي او بیا دی باقاعده سیاست پیل کوي. هغه هم پیرنګی په دې وار په وار باندې د نظربند کړی دی او د په خلاف باندې خلکو جاسوسي کړې ده. نو دی احتیاط هم کوي او بیا د وچې میوې د تجارت سره سره په دې اړ کې پنجاب او د هند، خاص کر هغه ټیم نو هند و، د هند ملتان او لاهور ته او دلته سیند ته سفرونه کړي دي د وچې میوې په اړ کې چې تجارت په وکوم. په دې اړ کې دی له خلکو سره سیاسي لیدنې کوي. که څه هم بیا په 1928 کې غازی امان الله خان دې ته مکمل طور اړ شو او دی له وطنه وتلو د هند د لارې. نو دی له کندهاره را روان شو، چمن ته راغی، تر کوژک ټنل راووتلی، کلي عبدالله ته رالی. په ګلستان کې د ریل یو سټیشن دی، دلته خلک ورته جمع وو. خان شهید بابا ورغلی وو او هلته دی ګوري چې موږ د پکار دی چې غازی امان الله خان سره باقاعده لیدنه وسي، کتنه وسي او هغه موږ ته خبرې وکړي. خو هلته بیا حالات څه بل څه وو، منظم خلک نه وو. نو هغه نه وکړی سوای چې خلکو ته خبرې وکړي. نو دی روان شو، د په زړه د ارمان پاتې شو چې موږ څومره بې حسي ده، څومره غیر سیاسي خلک یو او څومره بې نظمه یو، موږ تنظیم نه لرو. نو څه که زموږ سیاست په دې کې موږ و خلکو ته شکست نشو ورکولی، لکه موږ چې اوس پاش سیاست یعنی جنګ کوو.
موږ به فرنګي ته په منظم سیاسي ګوند باندې شکست ورکوو. بیا دی په 1990 کې هند ته ځي، په 30 کې هلته ځي، 21 کې تللی دی، بیا په 30 کې سیده ورغلی دی. په لومړي ځل باندې دی هلته د هند له غټو سیاسي خلکو سره لکه ګاندي جي، پیاري لال، سردار پټیل، نهرو، ابوالکلام آزاد، د کشمیر شیخ عبدالله، او هلته دی له شمرغه له باچا خان سره ویني، د خپل پښتون مشر سره، او بیا دوی صلحونه کوي او د پښتونستان مقدمه بیانوي او د نړیوال سیاست او د سیمې د ټول سیاست د ټول فرنګي خلاف یو اتحاد جوړیږي. دا اتحاد له سند څخه، له کشمیر څخه، له بنګال څخه، له افغانستان څخه او له هند څخه جوړیږي. نو د دې باقاعده د غړی ثابتیږي او د خپل وطن د کمی سیمه کې چې د پروت جنوبي افغانستان ورسره د بلوچو سیمه، په دې باندې د خان شهید د سیاست هغه حالات د وړي په هند کې په ډیلی کې خلکو تر دې چې زموږ په وطن کې د دغو خلکو د استعماریت یا د بربریت دا سچویشن دی. نو خان شهید هلته په لومړي ځل باندې خلک د یو سیاسي لوی لیډر، یو غټ مفکر په طور باندې سیاسي څیره تسلیموي چې واقعي تاسو کوم سوچ لرئ او فکر لرئ هغه بالکل زموږ هم دی. نو په ګډه په شریکه باندې به موږ سیاسي اتحاد پر مخ باندې بیایو او فرنګي ته به په منظم سیاست باندې شکست ورکوو. په دې لړ کې بیا د خان شهید دغه معامله روانه وه. بیا د خان شهید چې باقاعده منظم پښتنو ته سیاست ورکوي، نو په لومړي ځل باندې دی په 20 مای باندې په 1938 کې د پښتنو او بلوچو د نورو خلکو لپاره یو سیاسي ګوند بنیاد ږدي چې هغه ته انجمن وطن وایي. انجمن وطن بیا یو ډیر منظم پروګرام، منظم ادارې، منظم یو آئین منشور و خلکو ته وړاندې کړلو. خلکو ورسره پر هغه باندې اتفاق وکړلو او دا یو سیاسي ګوند جوړ سو. خپل دفتر یې وو، خپل ادارې وې، خپل جنرال سیکرټري وو. هغو باقاعده سیاسي دورې شروع کړې. هغه سیاسي دورې تر سند پورې وې، تر هند پورې وې، تر شمالي پښتونخوا وې، تر کندهار وې، او دلته زموږ په جنوبي پښتونخوا کې د شیراني، ژوب، موسخي، لورلایي دا ټول علاقو باندې د خان شهید دغو دورې وسوې. او دې دورو په وطن کې د سیاست د یو منظم ګوند بنیاد کېښودلی. هغه سیاسي بنیاد بیا ورو ورو خوځښت وکړلی او د فرنګي په خلاف باندې یو منظم سیاسي جدوجهد روان سو. او فرنګي هم دا تسلیم کړله چې پښتانه اوس دغو خلکو یعنی خان شهید بابا او د هغه ملګرو دومره منظم کړل چې د فرنګي دلته شتون ناممکن سو. نو بیا ورو ورو د هغه دسیسې معاهدې یو بل ځای د افغان ګورمنټ سره کېدلې. نو هغه به د هغو خلاف باقاعده د خلکو نفرتونه نور زیاته کېدل. نو دا تنظیم او سیاست به منظم کېدلی. بیا فرنګي راولاړ سو خان شهید ته په دې پاداشت کې، یعنی د دې منظم سیاست کولو په پاداشت کې په بار پر کور باندې نظربندۍ او د هغه ته قیدونه ورکړل چې هغه په کلونو باندې به خان شهید دننه و. نو بیا هم ډیر څه به هغه کړو که دی په جیلونو کې ډیر نوی پاتې سوی. د جیلونو له امله څخه خلک نور راپاڅېدل، د هغه ملګرتیا وکړله چې دا سړی خو رښتینې خبره کوي چې هغه جیل ورکوي. بیا دا سیاست را روان دی منظم چې پاکستان جوړیږي. پاکستان تر جوړېدو له مخه د فرنګي یعنی د بریټیش د 3 جون پلان مخې ته راځي. په هغه کې د لوی هند، د لوی افغانستان باقاعده تقسیم منځته راځي او په منځ کې یو نوی هیواد د پاکستان په نامه له مسلمانانو په شکل باندې جوړوي. او خان شهید د هغه له سره د نورو پښتنو سیاسي ګوندونو، لښکرونو، تنظیمونو د دې مخالفت کوي. بیا هم باوجود هغه خلک منظم وو، هغه یو استعماري قوت وو. هغه په منځ کې دلته په 14 اګست
1947 کې پاکستان په نامه ملک جوړ کړي. خان شهید مخالفت وکړ. په هغه پس خان شهید بیا جیل سو، بیا د سیاسي سټرکچر سره مات سو د خان شهید د بندېدو له وجې. بیا خان شهید له جیل راوځي او په 1954 کې د پښتنو یو بل سیاسي ګوند بنیاد ږدي چې هغه ته ورور پښتون وایي. ورور پښتون بیا تر هغه هم ډېر رښتونی او پر قامي بنیاد باندې، پر ملي بنیاد باندې آئین منشور منځته راوړلی. د هغه 2 کاله وشو چې هغه ډېر منظم و. په ملک کښې په 55 کښې د صوبې پخوانۍ کمې صوبې چې وې هغه ماتې شوې. 1 یونټ جوړ سو، یعنی مغربي پاکستان چې کوم و د پاکستان د 4 واړه صوبې دا ټولې یو یونټ جوړ سو. یو مشرقي پاکستان و بنګال، یو مغربي پاکستان و. دا د دې په خلاف باندې ټولو قومونو د صوبو خلکو له بنګال او جنوبي پنجاب، سند، بلوچستان او پښتانه دغو یو بل یو لوی غټ ملګر چې ورته وایي پراخ بنیاد باندې سیاسي تنظیم یعنی ګوند جوړ کړل. هغه ته نیپ ویل، یعنی نیشنل عوامي پارټۍ. په هغه کې خان شهید د پښتنو د یوې برخې څخه ورور پښتون ضم کړی، له بلې برخې څخه خان شهید باچا خان خپل خدای خدمتګار ضم کړی. داسې بلوچو، داسې سرایکیانو، داسې سندیانو خپل تنظیمونه په دې کې ضم کړل. یو غټه پارټۍ جوړه شوه. د بنګال له خوا څخه له عوامي لیگ څخه حمید باشاني پکې شامل سو. دا سیاست روان و چې هغه تر 80 پورې یا تر یو کم 80 پورې د پاکستان واکداران دې ته اړ کړل چې هغه 1 یونټ مات کړي. له سره د نیشنل عوامي پارټۍ یعنی نیپ د منشور مطابق پر قومي لساني بنیادو باندې نوې صوبې جوړې کړي. که څه هم خان شهید په دې دوره کې له 55 څخه بیا تر 58 څخه 10 کاله مسلسل جیل یوړلو. په دې جیل کې له جیل څخه د هغه خطونه او رابطې په سیاسي توګه باندې له خپلو سیاسي اتحادیانو سره مل وي. دوی ورسره مکمل په رابطه کې وو. د خطونو له لارې هغه لیکونه اوس هم د خان شهید چاپ دي چې په هغه کې د هر سیاسي لیډر په دې سیمه کې چې کوم غټ سیاسي لیډر دی د هغه په نوم باندې د خطونه پراته دي او هغه ته یې خپله داعیه چې ده هغه وړاندې کړې ده. بیا دی په 58 کې په 68 کې وبخئ 68 کې راخلاصیږي او په کوټه کې د هغه دروند استقبال کیږي او بیا هلته فوجیان بیا راځي پر هغو خلکو باندې له شپې ګولۍ اوروي چې د خان شهید استقبال یې کړی. په هغه کې ځینې خلک مري لکه ظریف شهید مړ سو او نور داسې د سیاسي تنظیمونو خلک بندیان سول، زخمیان سول. له هغه څخه یو لوی منظم احتجاجونه پیل سول. په هغو احتجاجونو په نتیجه کې مارشالایي نظام یو ختم سو، بل د ایوب خان ختم سو. یحیی خان راځي، له یحیی خان سره خان شهید سیاسي ویژن باندې ملاقات کوي. په سیاسي ویژن باندې هغه خپله مقدمه و هغه ته پر خپل ټیبل باندې ږدي چې د پښتنو به چې 1 یونټ مات سي، ګولمنس کانفرنس کیږي، موږ پښتانه به دغه شی غواړو. هغه ورته وایي ټیک ستاسو مقدمه تاسو وړاندې کوئ، ستاسو رښتونې مقدمه ده. بیا خلک په دې باندې پوهېږي چې دغه نه کول دا به نه ور پرېږدو. بیا سازش کیږي، خان شهید ګرفتاره کیږي او د پښتنو نمایندګي بل چاته ځي او بیا هغه د پښتنو وطن نور تقسیموي خو یو کوي نه. بیا خان شهید له جیل راځي او بیا سوچ کوي چې اوس خو موږ وطن ګټه بند کوله، موږ الټا نور تاوان وکړو. لکه څنګه چې باچا خان د پاکستان د تقسیمېدو په وخت کې ویلو چې موږ ځان له پښتونستان په کار دی، خو هغه په پاکستان کې ضم کړل سو. د خان هغه دا دعوه له خپلو سیاسي اتحادیانو څخه ګیله وکړله چې تاسو موږ لیوانو ته وغورځولو. بیا په پاکستان کې دننه بیا له خان شهید سره دغه لوبه وسوه په 80 کې چې د هغه وطن له بولانو تر چتراله کومه مقدمه چې وه د 4-5 ټوکړو وطن د یو کولو، د پښتونخوا د پښتنو یو وحدت جوړولو او پښتونستان ګرځولو، هغه بیا نه وسو. خان شهید بیا راولاړ سو، خپل کان خپله پارټۍ په نامه باندې نیب پښتونخوا جوړ کړی په 1980 کې. نو هغه 2 کاله بیا خان شهید دلته الیکشن وکړلی او د صوبایي اسمبلی ممبر سو او د بلوچستان
د اولې صوبې د اولې اسمبلی لومړی د اپوزیشن لیډر وو. په دې دوران کې پر 2 دسمبر باندې په 1973 کې د دې وطن جاسوسانو، حریب سیاسي خلکو او جاسوسي ادارو د پاکستان واکدارانو په یو ډیر لوی سازشي پلان کې د هغه قتل وکړلی. دا د خان شهید د جیلونو د سیاسي جدوجهد او د اخر دغه شهادت کیږي. دا ډیره لوی ستره سیاسي منظمه دوره جوړوي. په دې دوره کې وشاته اوس د هغه په میراث کې د وطن تر ټولو منظم ګوند پښتونخوا ملي پارټۍ ده چې هغه د خان شهید د وینو برکت دی. مننه.